او په برخه مو د ټول عمر ژړا د مصوره په برخه مو د ټول عمر ژړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره په برخه مو د ټول عمر ژړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره او د مور په غېږ کې اوږې ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر دې کړې انتها د مصوره د مور په غېږ کې اوږې ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر دې کړې انتها د مصوره دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره او په منځ د بلاګانو کې مې ښکلی تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره په منځ د بلاګانو کې مې ښکلی تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره په ځان یې پروا نشته دی ساتي د خلکو زړونه بس دا د لیوني عجیز ګناه د مصوره او دغه کم ملګري چې په روډ باندې دغه پروګرام حفاظت ته ولاړ دي هغوی ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې د ګودر سر وې چینار را سره غم دی د دې خپل لوټ شوي ښار را سره غم دی او پینټ پتلون مې د حجرې مخې ته ګرځي د پټکي او د دستار را سره غم دی پینټ پتلون مې د حجرې مخې ته ګرځي د پټکي او د دستار را سره غم دی د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ به نشي د اخبار را سره غم دی د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ به نشي د اخبار را سره غم دی او محافظ مې هم محفوظ نه دی یارانو د بېوسه څوکیدار را سره غم دی محافظ مې هم محفوظ نه دی یارانو د بېوسه څوکیدار را سره غم دی او د بارانه کږه شیبه وه ما ته اوس هم یاد شي زمونږ کچه غوندې کوټه وه ما ته اوس هم یاد شي او چې به سیلی شوه ما به وې چېرته را پرې نه وځي زمونږ یو ماته دروازه وه ما ته اوس هم یاد شي او د پیوندونو پکې شمار نه و یقین دې کېږي زما د مور یو لوبټه وه ما ته اوس هم یاد شي او د سخات پیسې نه وې مولیان ورله نږدې نه راتله زما د پلار چې جنازه وه ما ته اوس هم یاد شي او د وړې خور مې د دارو د لاسه ساه ختله عجیزه غېږ کې مې پرته وه ما ته اوس هم یاد شي او هېڅوک د لاسه نه راکوي یاره په کوټه کې تصویر ته د سلګۍ وهم بېواره په کوټه کې او یو خم دی لږ غنم دی درې څلور زاړه کټونه ته څه ګورې زمونږ کره سالاره په کوټه کې یو خم دی لږ غنم دی درې څلور زاړه کټونه ته څه ګورې زمونږ کره سالاره په کوټه کې زه خپل حیثیت وینم د چتونو په برګو کې زمونږ کره نشته د هنداره په کوټه کې زه خپل حیثیت وینم د چتونو په برګو کې زمونږ کره نشته د هنداره په کوټه کې او د کور دیوال مې پرېوته باران له صبر ورکا یا خدایه څوک مې جوړه نه کړي لاره په کوټه کې د کور دیوال مې پرېوته باران له صبر ورکا یا خدایه څوک مې جوړه نه کړي لاره په کوټه کې عاجزه دې تکلیف له مې لفظونه پیدا نه کړل چې مور مې راته کلی وي بیماره په کوټه کې دغلته یو ملګری وایي زه د خیبر نه راغلی یم او دغه سورې والا نه ما ډېر زیات ویلی خو وخت به ضایع شي که وضاحت کومه زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا له دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې ووې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه
هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کېناسته. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي. په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسوېلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زمونږ په کور کې ورندار ده زما. په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او کومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو. زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یمه. ما به تې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړونی شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مینه زه دې خاورې رې کړمه.